د ټولګټو چارو ادارې د کونړ او ننګرهار ترمنځ د سړک زیانونو مخنیوي په موخه د ترمیم او رغونې چارې پیل کړي. مسؤلین وایي دا سړک له پخوا راهیسې له ویجاړۍ سره مخ و، اوس یې د لا ډېر زیان مخه نیسي. زموږ رهبري الحمدلله هم کوشش کوي چې د هغه پروژې او هغه کارونه چې عام المنفعه دي، د ملت شتمني ده، نو د هغې پوره حفاظت وکړو او وژغورو تر څو چې هغه نشي خراب. د دې سړک په پروژه کې د پلچکونو او لښتیو پاکوالي سربیره استنادي دیوالونه هم له سره رغول کیږي. په دې سړک تلونکي او راتلونکي خلک خوښ دي. سړکونه خراب وو او چې اوس صادق موږ ټول خوشحاله یو انشاءالله. موږ امارت نه دا غوښتنه چې د خپل قام خدمت دی چې دا وکړي، موږ ټول خوشحاله اوس هم خوشحاله او مخکې هم خوشحاله یو انشاءالله. بل د خلکو دپاره هم ډېر سهولت دی، ولې چې یو سړي سره مریض وي، تکلیف نور مشکلاتونه زیات دي، نو زموږ دپاره دا چې دی باندې کار وشي زموږ دپاره ډېره فایدهناک کار دی. د جوړېدونکي ساختماني شرکت مسؤلین وایي کوښښ کوي چې په ښه ډول د سړک رغونې او ترمیم کارونه سرته ورسوي. ډېر ښه کیفیت سره دغه د کار روان کړی، تاسو خپله وکتل او ولس ته ډاډګرنه ورکوو انشاءالله تعالی دا سړک به ډېر ښه کیفیت سره به سرته رسوو. هغه معیارونه چې کوم د قیرو معیارونه دي هغه ټول موږ په نظر کې ورته نیولی، نو انشاءالله کار سټنډرډ دی، نو انشاءالله ټول خلکو ته ډاډ ورکوو چې 100% زموږ کار اطمینان وړ دی. یاد دې وي چې کونړ کې د ټولګټو چارو ادارې د کونړ پر سیندونو د پلونو جوړولو چارې هم ترسره کړي چې له امله یې خلکو ته د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شوي دي.